سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په بروکسل کې د ناټو له لوی منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. فرانس پریس خبري سرچینې د ناټو د یو مسؤل له قوله چې نوم یې نه دی پړاګه شوی ویلي چې مایک پامپیو او ینس سټولټنبرګ به د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان د امنیتي مسایلو ترڅنګ د سولې پر بهیر او په دغه هیواد کې د ناټو پر ماموریت خبرې وکړي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د شوې هوکړې مسوده پرون د ملي یووالي حکومت مشرانو ته ښودلې خو ورکړې نه ده. په کابل ښار کې د ګرین والج په نامه کمپ باندې د طالبانو په ځانمرګي موټر بم برید کې 14 ولسي وګړي او د یاد کمپ کارکوونکي وژل شوي او 119 نور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 10 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند په قابلبای سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یو تراکتور موټر بم په وسیله د یاد کمپ سویلي دیوال په نښه کړ. د نوموړي په وینا له پیښې وروسته 15 نور بریدګر چې غوښتل یاد کمپ ته ننوځي د پولیسو له لوري وژل شوي او نږدې 400 بهرنیان له سیمې په مسؤونه توګه ویستل شوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې په سیمه کې د تیلو یو ټانک سوځېدلی او د شاوخوا سیمو یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځانګړي ځواکونه د دښمنانو د ځپلو او د هیواد آرامۍ لپاره تر ټولو اغیزمن ځواک دی او ځانګړې پاملرنه ورته کیږي. حمدالله محب تېره ورځ د لوګر په ښکار کلا سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو له 313 عملیاتي قطعې د لیدنې پر مهال د سرتیرو نورو ستونزو ته د رسېدو ترڅنګ ژمنه وکړه چې ټپیانو ته به یې د سختو ټپونو او ناروغیو په صورت کې په بهرنیو هیوادونو کې د معالجې امکانات برابر کړي. د ملي امنیت د مشاوریت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې وپتېیل شوه چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د لا موثریت په موخه ځینې اړین توکي دوی ته برابر او په واک کې ورکړل شي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي تورخم دروازه د بار وړونکو موټر پر مخ په 40 ساعته ډول تېره ورځ خلاصه شوه. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه دروازه د دواړو لورو په همغږۍ د بار وړونکو موټر پر مخ په 40 ساعته ډول د یوې اونۍ لپاره په ازمایښتي ډول خلاصه شوې ده. ننګرهار ولایتي ادارې هیله ښودلې چې په دې لړ کې به د پاکستاني ویزې او سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې هم سهولتونه رامنځته شي. د ملي یووالي حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې بهیر ډېرو ارزونو او مطالعې ته اړتیا لري چې پر بنسټ یې د راتلونکي ثبات تضمین او افغانستان له اټکلیزو ناخواله او بې ثباتۍ وژغورل شي. حمدالله محب تېره ورځ د افغانستان لپاره د کوریا له ځانګړي استازي کیمینګ سره په کتنه کې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه لري خو په سولې بهیر کې یو شمېر شرطونه شته چې پام اړول ورته حیاتي او ضروري دي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د کوریا ځانګړي استازي هم هیله څرګنده کړې چې ښکېلې خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت وښیي څو په افغانستان کې د جګړې لمنه نوره ټوله شي. د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې 7 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویاند زیاتوي په دې برید کې چې تېر مازدیګر په خونیانو سیمه کې ترسره شوی 6 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي یادې ډلې غوښتل په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید وکړي خو تر هغې مخکې د هوایي برید ښکار شول. او په کندهار کې سوداګر او پانګوال وایي په تېرو 2 لسیزو کې پر وړاندې ستونزې نه دي کمې شوې او د دوی د راټولېدو هڅه هم نه ده شوې. دوی تېره ورځ د کندهار سوداګرو او پانګوالو د نوې مشرۍ د ټاکلو په ناسته کې د برېښنا نشتون، د حاصلاتو پر مهال د بندرونو بندېدل، د ګمرک پیچلی سیستم، د حکومت نه پاملرنه او د ښې پانګونې لپاره کم امکانات هغه ستونزې یادې کړې چې تل ورسره مخ دي. افغان حکومت په تېرو 5 کلونو کې تر ډېره د اقتصاد د پیاوړتیا او سوداګرو ته د امکاناتو د برابرولو ژمنې کړي خو سوداګر وایي چې د دوی ستونزې نه دي حل کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.